السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو د رزق د پراخۍ دپاره ډېر بهترین عمل درته ښیم چې د دې په خواص کې او د دې په تشریح کې دا لیکلي دي چې څوک دا عمل جاري وساتي نو رزق چې کوم دی دا به د دروازه ماته او دوی کار به راځي. نو هغه کسان چې کوم د رزق یا د تنګ دستۍ مالی پریشانۍ کې مبتلا دي نو هغوی دپاره ډېر بهترین عمل دی. غور سره دا واورئ. لاول خدا عمل به وکړئ چې 15 وخته مونځ او دس چې کوم دی دا به جاري ساتئ. دویم دس چل به کوئ چې کله کور ته ننوځئ نو که کور کې ستاسو څوک مخې له راځي او که نه راځي نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا به وایئ او د هغې نه پس به قل هو الله احد دا صورت به وایئ او د هغې نه پس یو ځل درود شریف او د هغې نه پس کور کې خبرې کوئ. انشاءالله العزیز لږه موده په دې باندې عمل کولو سره بیا وګورئ چې ستاسو مالي پریشاني ختمیږي که نه. یوازې مالي پریشاني ختمیږي نه، مالداري به مو سره راځي.